بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو اکسیل ته یو بلانک ورک بوک را اخلم. هوم منو کې د کلیپ بورډ ګروپ نه سٹارټ اخلو. که دلته چېرته ما سره سم ډیټاز وي، مثلا دلته لیکم آی ډي او دلته مثلا لیکم C001 آی ډي نمبر دی، مثلا دې باندې کلیک کوئ، لاندې چې کوئ ډرګ کوئ. تاسو غواړئ مثلا دغه ډیټا ته مثلا یو ځای یو بارډر ورکړم. دا موږ راتلونکي درسونو کې وایي. دا ډیټا غواړئ دې ځای نه چې کړئ کټ کړئ، دې ځای نه کټ کړه او دلته چې کړه ځای په ځای کړه، دلته راوړه او دلته راځي کوم شکل داسې نه استفاده کوئ پیسټ نه، دې ځای نه کټ کړه او دلته هم ځای په ځای کړه. اوس دا د څه وظیفه وه؟ د کټ وه. دویم آپشن موږ سره کلیپ بورډ کې دی کاپي. مثلا دا ډیټا زه سلیکټ کوم، راځم کاپي ته. مثلا زه غواړم همدغه ډیټا په شیټ 2 کې یو بل شیټ اخلم، هلته کاپي کوم. د همدلته یو کاپي د مثلا دلته پاتې شي او یو نه دلته انتقال شي یا همدلته د کاپي شي. مثلا غواړم دلته ځای په ځای کوم، دلته راځئ او دلته کوم آپشن نه کار اخلئ؟ پیسټ نه. په شیټ 2 کې هم د ډیټا مثلا کاپي شو. دا و د کاپي، دا دلته دې ځای نه کاپي کړ او دلته هم ځای په ځای کړ، د کاپي او پیسټ. دریم آپشن چې موږ سره په کلیپ بورډ کې دی هغه فارمټ پینټر دی. فارمټ چې څه ته ویل کېږي؟ راځه اول فارمټ پېژنو. مثلا دغه ډیټا ما سلیکټ کړه، راځم دې ته رنګ ورکوم، دا یو فارمټ دی. بولډ کوم، دا یو فارمټ دی. ایټالیک کوم، دا یو فارمټ دی. پینټر چې ته ویل کېږي فارمټ پینټر، فارمټ او پینټر چې ته ویل کېږي نقاشي کول، رسمول. مثلا دغه فارمټ همدغه فارمټ دې ته ما انتقال کړه، زه غواړم دا فارمټ په دې ډیټا باندې اپلای کړم. مثلا که دغه ډیټا زه مثلا دې ځای نه کاپي کړم، زه مثلا غواړم همدا ډیټا دې ځای نه کاپي کړم یا مثلا دې ځای نه کټ کړم، دا ځای نه کټ کوم، راځم شیټ 1 ته او دلته غواړم دا ځای په ځای کړم، دلته مې ځای په ځای کړه. همدغه فارمټ، همدا رنګ، همدا روغن زه غواړم په همدغه ډیټا باندې اپلای کړم. دلته راځئ یو سیل باندې فارمټ پوینټر نه کلیک کوئ یا ټول دا څه باندې کلیک کوئ، راځئ فارمټ پینټر ته. راځو فارمټ پینټر باندې کلیک کوو. همدغه فارمټ زه غواړم په دې ډیټا باندې هم اپلای کړم. دلته راځو د مکمل سلیکټ کوو. دغه ډیټا چې په تور رنګ کې ده، مثلا دغه فارمټ، دغه ډیټا چې مثلا په سور رنګ کې ایټالیک او بولډ ده، دا فارمټ دې ته انتقالیږي. دا ډیټا چې کوم فارمټ تلو په دې باندې اپلای شو. دا و په کلیپ بورډ کې د فارمټ، کاپي، کټ او پیسټ استعمال. نور درسونه انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې.